أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو پنځو سمرید د سورې شورا. وكذلك أوحينا إليك. چونکه نن ورځ موږ تاسو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه کې د دې چې پورې موږ خبر رسولې و د الله په فضل او کرم چې درې کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا یا جبل نور کې د الله بندگی وکړه. به جبريل د انسان په شکل باندې ورته راغی او د سورې علق ابتدایي آیتونه ورته بیان کړل. رسول الله به کول راکته شو. خدیجه الکبرى د ورقه ابن نوفل خو ورله جسمه بر خاون باندې د حالات راغی. به د غي دوړو تسلی رسول الله له کېسته خوبونه او د خلوت مسله او دا خبره ذکر کول چې شپږ اقسام د وحي په ذکر کړه. کله به د زړه کې الله خبر ور واچوله، کله په خوب کې یو مسله نبی صلی الله علیه وسلم الله بیان کړه، کله به جبريل د دحیه الکلبی په شکل باندې راغی یا د بل باندې شي، کله د معراج مسله او کله ورسره الله برای راس خبر وکړه. نن به دا خبره چې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې کوم خلکو اوله ایمان راوړو او د الله نبی د مکه مرکز ولې ځان له انتخاب کې او درین دا منه چې د مکه مشرکانو د محمد رسول الله په دې حرکتونو باندې ولې اثر نه خو څه درسو پورې د مقابله کړي اول وخت کې او کم کالونه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابتدایي او کم ملګرو ور باندې ایمان راوړو دغه اعمال سوا زمونږ او د سلف صالحین په مجلسونو کې به فرق دی. دی په هر مجلس کې یا اکثر مجالسو کې به د محمد رسول الله تذکرہ کیده. دا تذکرہ به کیده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې شرکت وکړي، څومره ملګری وسره و، د ورځې حرکت وکړي او د شپې څومره ملګری شهیدان شو او څومره زخمیان شو، جانب مقابل له څومره تاوان ورواړو او څومره اسیران او څومره بایګ مردار. دا تذکرہ به کیده. زګه به د هغه خلکو په مجالسو کې نورانیت او زیبایی بوا یو بل سره بچ مخامخ شونو سلف یو بل بيدا ویلي والعصر سوره عصر به ویلي چې اے خلکو ګوره انسان په تاوان کې مگر بری څلور شینو باندې تاوان نه بچ کیږي. صحیح ایمان باندې چې سړی په الله باندې ایمان راوړي او خپل عمل د رسول الله د سنت برابر کی حق باندې ودرېږي او کله چې د مشکلات رسیږي صبر. زمونږ اوسه په مجالسو کې ټول تذکرہ د دنیا کیږي، څومره دکانونه دي څومره بشي الګه پسر واخستل شو کوانه خستل شو، څومره ګاډي دي شړې پیدا کړو څومره پیدا شي. د دې وجه نظمون برېزلونو کې رڼایم نشته، خوندم نشته، پریشانې نه دي. زګنه د رسول الله تذکرہ کو نه دغه صحابه تذکرہ کو نه د دین خبره کې او سیوا د دین چې دنیا دا او دنیا دا او دنیا او دنیا چې څوک یې دی هغه خپل خرابې کی زیبای ختم شو توردم به زړه کې جوړ شي نه به سړی خېچ شي زړه میرا عقید دی چرته لار شم او څنګه لار شم او څو کوم دا خبره انسان له به لګي او شروع شي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله تذکرہ ونی شي یا د عمر ابن الخطاب د مجلس کې بزمن الله خیر مو ونی شي. د عمر تذکرہ وکړه د رسول الله تذکرہ وکړه د ابوبکر وکړه د نور صحابه د رسول الله د سیرت نور سره دی او صحابي سیرت الله په فضل او کرم سره بیانو چې ازمن د دین کوم مشران دي د ابوبکر انوري تر واشر رضی الله عنه پوری کوم چې اکثر دی او اغلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په خپل عمر کې دوه دورونه تیر شوي دي. تاریخ ولالي کې چې یو د مکی دور دی او بل د مدینه، مکه المکرمه او مدینه الرسول. د مکی نوم چې انسان اخلي به د شي واخلي چې مکه المکرمه، د مدینه نوم چې اخلي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم. ډیر انسان مدینه منوره اخلي هغه خر چې هغه درنا والا خار نو ار خر درنا والا خار دی
بلکې مدینه النبی او مدینه الرسول ویل پکار دي چې زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم خار دی دیګي ګرځیدل دی په دې کې وفات شوی دی په دې کې دعوت کړي دا هغه دعوت او د جهاد مرکز دی د سی ویل پکار دی د مکی په دور کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر زیات تکالیف راغلي مدینه کې هم تکالیف وو خو لیکن بهم کم په نسبت سره مکیله د دې وجنه د سیرت والا د علی کی چې زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم کې سرنګ والو سپین انسانو لیکن غنم رنگ شوی زکو لکثرت اسپاره یو خدا چې رسول الله ډیر سفرونه کړی وو ولی بروزه للشمس او بل دا چې همیشه د انور لګرځي دونه ایسه دا رنگ مبارک ورته لګ غنم رنگ لواړو د رسول الله ټول ژوند د جهاد قران او سنت چې تاسو مطالعه کې څلور ایسی بشي د درې ایسی چې د ټول د جنگ دی یو ایسه به شرط د اعمال او مسله ده دغه کې د سره یو ولګلو دغه خپل په غزا کې شریک شو واغې کې دا مسله وشو دلته دا قیدین ورکړو ونیول الته دومره شهیدان وشو لو فریضه کې دومره دشمن باندې غلبه را لو دلته دا مسله او الته اغا غنیمت باید د شي وشي د جګړې امر د جنگ قومندان هغه دی پلان هغه دا ټول د مسله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ژوند کې زموږ وسوسو کامیابی را زموږ وسوسو هدایت الله رب العزت رسول الله بری سیرت او ژوند کې خودل او د انسان له هغه وخت یادېږي چې قران او سنت مطالعه کی وی ګوري اول خو انسان دغه سیرت دومره یاد لري نه به چې چرته یاد لري باز خلک ورمنې ایسه بوج کې راشي د داستانونه شروع شي وي د څه وشو دا لیکن کم زړه چې هغه د ایمان په دی رڼا باندې آباد دی هغه د محمد رسول الله رضی سیرت نه خوان اخلي خپل کامیابی به دی سیرت کې غني خپل ناکامي به دی کې غني چې دی لران شي او د عبادت غني او د دنیا او د آخرت د کامیابی مسله ځکه سیرت دا منه د رسول الله ژوند کوم ځکه چې امر شوی رې منل دی او چې کوم ځکه منل شوی رې غیځ نه ځان ساتلې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر انتهایی زیات تکالیف راغلل تر دې پوري بعض روایتو کې درجه ورستي خدیجه کبرا طلب وکي وزما خپل راشه رسول الله ورته ویلې وی ذهبت وقت الراحه والنوم ويا خدیجه اقد الراحه او د خوبونو وختونه لاړل نور چې ما به بنزیش کله کې سره واده وکي اگر سلوي خرو په عمر وا وس شکل د سلوي کله ورسې د موضوع په نبوت باندې مشرف شوم او مبعوث کړم شوم د الله د خوانه نور د راحت مسلې لاړې خوبونه نور لاړل یو غم اوس ما به سر باندې راغی یو درد چې هغه د ټول امت اصلاح بلکې د انسانانو جنت دواړو تاسو خپل سوچ وکړئ یو سړی دی چې هغه د خپل خاندان مسؤل دی هغه باندې به څومره بوجي یو بل سړی دی چې هغه د خپل قوم مسؤل دی یو بل سړی چې هغه خپل ولسوالۍ دی یو بل سړی چې هغه والی دی یو بل حکمران دی یو بل د ټول دنیا بادشاہ به پاغي کې انسانانو جنت د دواړو د محمد رسول الله په غاړه باندې ورپرې واته د دې دواړو تربيت رسول الله هم د جناتو د پاره لګل شوی دی هم د انسانانو د پاره لګل شوی دی نو اې د سي نبی چې دومره غمه به سر پروتي هغه به شرط د شه د حج ژوند تیر کی شرط نه تیری د خوبونو ژوند هغه نه تیری همیشه بکلک ولاړو انسان چې د خپل کور قیاس وکړي نو بعد دغه نه رسول الله قدر د معلومی کی زموږ استاد محمد رسول الله زور به د معلومی کی چې بده باندې څومره زورو د څومره د امت مبارک پریشانی لرله دغه د هدایت مبارک د څومره لیواله او چې په کومه طریقه باندې زما د انسانانو او د قشن د جنات د قران او سنت په تابعداري باندې راشي الله دنیا کې کامیاب کې او په قبر کې او په میدان د حشر کې او اخر کې جنت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په باب د دعوت کې څومره تکالیف ما باندې راغلي دي په چرته یو نبی نه دی راغلی دا حقیقت دی هیڅ یو نبی باندې دومره نه راغلی کاغه نوح علی السلام دی او قبل لی زموږ په نبی دومره زیات راغلی او رسول الله فرمایي چې اشد البلايا سخت امتحانونه چې د انبیاء ورځي به په حق انسانانو باندې چې څومره انبیاء ولور نږدې کیږي څومره چې د انسان ایمانی هغه الله په امتحان راولي زور یو اثر کې راغلی وی چې کله سار شینو د مصیبت رب العالمین لوي چې یا ربي زپ چا باندې ورشم وی علی اولیاء ازما په دوستانو باندې ورشه چې غوي صبر وکي ایسته درجه او چته کم او دا راحت خوشحالي دا رب العالمین لدی سر کی وی چې یا رب زپ چا باندې ورشم وی ازما په دشمنانو باندې ورشه چې سخت مستان شي ازما په مخالفت کې ودرېږي یو دمه به راګر کوم وی شه تبو برباد کړ د امتحانونو راځي بن بیو باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه نه راځي او ځکه ډاډه والا
یو صحابي ورته ویل یا رسول الله څو وخت پورې موږ د توري په وګو باندې ګرځو دا تړه واغه وژنه او د امتحانات د مسلو سره مخامخ شو بيد الله نبی له ډډه والے وکینه سوې ویل چې په تاسو باندې اسما ملګرو چې امتحان راغلی دی امتحان خو به وړاندې انبیاء راغلي دي چې هغه ارش ولا زکریا علیہ السلام د الله په دین حلال شو له یحیی علیہ السلام ودرول شو د وسپنه په دې ګمنځ باندې دغه کې ګمنځ کړی شو ایساغه قسم عذابونه باندې معذب شو دا څه تکلیف دی چې دا په موږ راغلی لکه دا اوس موږ تاسو معمولی حالت نه راغلی لکه سخته ګرمي ده سخته پریشانی ده لوګه ده کاروبار نشته لیکن د خپل ایمان وګوره د قران او سنت نعمت وګوره به د پوخانی انبیو تکالیف وګوره ته بالکل په مزو کې موږ چې څوک ژوندم کې دا وګوره مزي په نسبت سره د مخکې خلکو له پای باندې دومره حالات راغلي دي زمونږ استاد په محمد رسول الله چې کوم حالات راغلي دي داغه په دې ملګرو چې کوم راغلي دي شرط کې یو روان دي ګورو وي به خپل ځانم ګورو ایمان بم ګورو دا وې سره به برابر وو وې څومره چې د انسان ایمانی او عمره په باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمانی سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي وجه دا د دین کانو خلکو مثال لشه لکه سر زرا د زرګر خواله چې کله ورشي هغه په دی ور باندې اړې راړې مقصد به بده کې دا خبره نه چې دا د سرو بیزتی کوي او به چې دغه څټکونه راواله وای ور باندې به یو طرف ته وي او په بل طرف باندې تا وي اخر کې ته ایسه کالیو جامې جوړي کی معنا والی یو شی او بل شی او هارونه چې زنانه په دی غاړه کې چې په دی وګونی کې پرې پوزا دا زیب او زینت د پاره رب العالمین په موږ تاسو باندې امتحانونه راولي په صحابه باندې راوستي په تابعین باندې راوستي او په انبیو باندې راوستي چې الله رب عزت د دې خلکو درجه ډیره اوچته کی مخپوران دی بوز انسان باید په دې باندې چرته ناشکر نشي خفه نشي دي احادیث چې انسان ګور ډیره تسلی سړي راوشي حدیث کې راځي ابن کثیر او حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وې پورز د قیامت الله رب العزت چې د انسانانو له انعامات ورکي کم چې مشکلاتو کې واقع او صبرونه کړي عافیت انسانانه روغ انسانان به د ارمانو کې چې الله زموږ د بدن ټک ټک وي خو چې موږ صبر کړی او دغه منقبتونه دې موږ لا کړی وي دغه دومره خیر او دومره مزید دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مکی دوره دا به درې قسمه دي بلکې څلور یو قسمه ژوند رسول الله دا دی چې د پیدائش نه تر څلويخ کلنې پورې د یو ژوند به چې کله په څلويخ کلنې کې دا په پیغمبري باندې مبعوث شو تر 3 کالو پورې به بل ژوند دی چې باغې کې د دعوت کو اسریه پټه یو له ورتلو بل د الله توحید به ورته بیانولو به د 3 کلو نه تر 10 کلو پورې دریم ژوند دی چې هغه کې رسول الله دعوت شروع کې ښکارا جهريه میدان باندې ودرېدو په ډاګر به د 10 کلو نه تر 13 کلو پورې د به بل ژوند دی چې رسول الله ورته امر وکړي چې رب العالمین ورته امر وکړي چې یا رسول الله نور زم مدینه له لس کله به د مدینه ژوند دی یو لسم کله هجرت باندې به وفات شوی دی نو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مبعوث شو اولنی 3 کلونو د دعوت کو پټه کو یو شری خاله بورغه به بل چا خاله ورغه به بل چا خاله ذهن له پیدا سوال مرضی چې د رسول الله ولې دعوت پټ کو زمون رب العالمین ټول کو مقد د سره د چې کوم دعا غوښتل الله رب العزت دا قبل ول الله کړی د په تایید کې ولاړې وینو که چیرته د ښکارا دعوت کړي وي او دی خلکو چیرته مخالفت کړي وي د الله نه غوښته کړي وي چې الله دا خلک برباد کړي ټول به تس نسوي د پټ دعوت نه ضرورت دي او دومره قوي انسان چې غزمه استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه دعوت کې وبېره پټ کړي اهل علم فرمایي په دې کې ډیر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې انسان کله یو ځای لاړ شنو اول به درجه بندي کوي څه مطلب ډایرک به خبره نه شروع کوي بلکې دا به یو ور داخله وچاري چې لکه زما سره په دې مسله کې شریک څوک دي زما سره په دې مسله کې مخالفین څوک دي زما سره په دې مسله کې دا دوه مخې څوک کوي چې زما مخې لاړ شنو یو رقم حالات راوړي د بل چا مخې چې ورشي به زما بدی ورته بیانې د دې درجه بندي د وجنه رسول الله د خپل دعوت شروع کوي او پټي شروع کوي قتل لا قتل کول ملګری کاته چې لکه دا ملګری څوک دی او مخالفین څوک دی دا دوه مخې انسانان څوک دي ترڅو پر دا معلوم کی کچرته اولنا محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو له دا خبره کړې وي چې اې د مکه مشرکانو ستاسو د درس او شپته معبودان ګوره هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی زما سره به دې خبره کې متحد شي کې نه بربادېږي
نو په زید دی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری تیار کړی وي کې دي شي هغه خلک چې هغه رسې به ایمان راوړون هغه مخالفت لا ولاړ وي دا خود شي شول کې په ډاګر باندې سړی ودرې دشمن او اسلحه سری بغیر د خبر نه ایسه هغه باندې پیر وکي وی ولي هغه به چرته تمني بلکې رسول الله خو په مسله شروع کړه به کوم انسانان چې هغه کې انابت رب العالمین هغه له توفیق ورکو ایمان نه راوړل او کوم انسانان چې هغه په ضد باندې ولاړ وي صلی الله علیه وسلم به معنی مردار کړ ختم کړه د دې حکمت د وجه رسول الله د دعوت پټ شروع کی او انابت په انسان کې د دې سبب صفت دی چې انسان له قرآن او سنت د توحید او سنت خیر وربکی دا انسان باید پسان کې پیدا کی اصلي نعمتونه په نعمتونو کې رب العالمین موږ تاسو را کړی دی یو قرآن را کړی دی بل محمد رسول الله سنت را کړی دی د کوم سړي چې عقیده توحیدی د کوم سړي چې د عمل د سنت برابر اگر که پاغه کې ظاهري څه فسق ولې نه دي شي وخت رب العالمین راولي چې هغه هم ختم کی بس اصلي نعمت الله ور کړی دی دا خو موږ رب العالمین ځان له انتخاب کې چې قرآن ورکه سنت د نبی ورکه توحید ورکه دا سړي رب العالمین ځان له خوښ کړی دی په دې ټول انسانانو کې انتخاب کړی دی د دې سړي سره په دې مناسبت باندې مینه کوا چې یو سړی د قرآن او سنت عقیده والا دی چې لکه تاسو ما الله انتخاب کړی دی یجتبیک لسان العرب کې ابن منظور فرمایي و الاختيار لمعالي الامور دی اوچته کارون رب العالمین داس مسلمان موحد انتخاب کړي او دا بلی کړي او دا بلی کړي او دا بل انابت به سمانا ويهدي اليه من ينيب يدور مع الحق حيث دار چې په کوم ځای کې حق مسلې الته ورزه یو کشر ماشوم دی لیکن دا خبره د قران او سنت برابر ده ته کډیر اوچت مولا ولې نه لیکن سر دا خبره معلومه نه و واغ سره معلومه ده نو ته دا خبره نه کې چې لکه زه مولایم زه عالم ما زه مدرس د قران او سنت مزید دی امثلی دا خبره ولی ومنه مو دی ماشوم ولی ومنه نه من به د حق په شګرزو داس منګه ورکه د رسول الله فرمایي چې په کوم ځای کې اعلان وشو ځان ورسوا داس ما کشر دی داس ما امیر ور دی یو دکاندار دی یو زمیدار دی لیکن دا کوم عمل چې دا کوي په دې باندې د قران او سنت نه دلیل لري ولی په بل طرف باندې زمو درس ما په کلونو تدریس می کړی دی لیکن په دې مسله باندې مال علم نو واغل اشتره زبوس خمخه دغه خو ورزم او حق حدیث به اخلم عمل قربانه کوم د دې صفت انسان باید فزان کې پیدا کی نظرۃ النعیم کې د شمانه کړی د دینابت و الرجوع من الكل الى من له الكل د دې ټول دنیا نه رجوع کول واپس کېدل او اقذات ته توجه کول چې هغه د ټول دنیا اختیار مند دي انابت چې کله په انسان کې زمونږ الله تعالی هدایت کوي د دې وجه درسونه کې موږ دا خبره کوو چې قران او سنت موږ لس اسباب د هدایت ذکر کړي دي ځان له شمار بالکل برېځړي ولي کوي اول رسول الله فرمایي الصلاه منذ ولعبد ما ساله منځ کله انسان کې دي انسان له الله هدایت نصیب دویم دا منه چې کله انسان د کعبه خو له ورزي حج د بیت الله کې یو ته د الله نه دعاګانې غواړي چې الله مله هدایت را دریم چې کله انسان کې د جهاد صفت پیدا شي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم الله يدخل کله موږ هدایت کو څلورم چې کوم انسان قران او سنت له وخت ورکه هدن للمتقین هدن للناس پنځم چې کله په انسان کې انابت شپږم چې کله د محمد رسول الله تابعداري کوي په ارڅ کې حتی فی التنعل والترجل تر دې پورې چې وسړی دا چپلی استعمالي پاږي کوم د رسول الله تابعداري یو سړی دا کول وخت ګمنځي پاږي کوم د رسول الله تابعداري یو سړی مونږ کې پاږي کوم د رسول الله تابعداري بازار کې سودا اخلم د رسول الله تابعداري ووم چې کله انسان د الله نه دعا غواړي چې الله تعالی هدایت نصیب کا اتم د الله فرح باندې انسان له هدایت کیږي او نه هم چې کله انسان د رب العالمین سره محبت ولري لسم چې کله انسان کې قوي ایمانی نو کوم انسانانو کې چې هدایت هغه کې انابت رب العالمین هغه له هدایتونه کول ایست رسول الله دعوت منلو دی خوراتل دویمه خبره ده چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت لپاره مرکز د مکه انتخاب کې دا ول انتخاب کې مکه المکرمه ولې بل خوانتلو طائف له بشر تلاړ وي بني تقیب خو له بلاړو دي اطراف له بلاړو خپل دعوت به شروع کړي ورور براتلې وجه دا د مکه کې ذکر رسول الله دعوت شروع کړي لانها ذکر د مکه چې دا مرکز دی دارالخلافت دی دا مرکز قانون در چې کله انسان په مرکز کې کار وکړي او دې ځای ځان لږه پیدا کړي او ملګری پیدا کړه اطراف به خپل برابرۍ سيدنا وامامنا امير المؤمنين في الحديث امام بخاري رحمت الله عليه هغه په دې باندې مستقل خبره کوي که په یو کار او په یو علاقه کې ډیره فتنه ولې نه لیکن عالم له مناسب نشي دغه ځنه هو تکتیب بلکې دا بدل تکار کوي دعوت به کوي ځکه په خار کې ډیر عظیم کار کوي دا مرکزیت دی قسمه قسم خلک دی خو راځي
موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کله بنی اسرائیل کې پیدا شو او رب العالمین دا مصر لبوتلو فاق تدبیر باندې کوم قران ذکر کړی دی ولی ډیر وجری یو وجه علماء دا ذکر کړی دی چې هغه مرکزو او دویمه وجه دا چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم بنی اسرائیل دا د دې فرعون او خادمان و کدا چیرته به خپل قوم کې رالوي شوی وي نو به د دوی فرعون مقابله د انسان ودرېدل د ګران کار دی ځکه چې کمزوري همت والا بوي بلکې رب العالمین د فرعون کور له بوتلو دی مصر لا التر وزیرانو سره رئیسانو سره بادشاہانو سره به د مجالس کې ملاقاتونه وشوله اخر املا وتر د عظیم فرعون لوی دیکتاتور مخله ودرېدو فرعون ولید ابن مصعب خواله او دا اق فرعون څلورم سو وکاله د ژوندو په دې څلورم سو وکاله کې دا چرته نه جوړه شوی نو دا خبر اوګه چې زه قرب ما ایست د الوهیت دعوی وکړه د ربوبیت انا ربکم الاعلى دغه په عقیده کې به دوه قول دي یو قول مفسرون دا ذکر کړی چې دا دهری دی دویم دا چې دا مشرک دی لیکن چې قران او سنت کله انسان وګوري د شرک عقیده لرله الله منلو اق موسی ابن عمران ابن قاحصه ابن يسحر ابن لاوی ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب العالمین د مخله ودرو مقابله ورته وکړه نو رسول الله په مکه کې ځکه انتخاب کې چې دا مرکز دی مرکز له کوشش وکړ دی التکار وکړ دی دریمه خبره بدای چې کله رسول الله دا پټ دعوت شروع کینو اول کم کسان دي چې رسول الله خبره ومنله په دې ټولو کې اول څلور کسانو د رسول الله خبره ومنله خدیجه الکبرى ابو بکر صدیق علي بن ابي طالب زید بن حارثه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اولنې دعوت چې داغه به قبول کې خدیجه الکبرى خدیجه بنت خویلد چې د رسول الله نمخ کې دوه خاوندان دي نکاح کړي او به هغه وفات شول یو عائز نمیدو بل حاله به د رسول الله سره نکاح وکړه طریقه د نکاح مخکې سره دا بیان کړی شوی و نفیسه بنت منیه دا د رسول الله صلی الله علیه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شام د سفر نه راغی د میسره سره لاړو څډیر عجایبات ورته غم بیان کړ دي خدیجه لا او خدیجه په خپلم دا ول د رسول الله په سر باندې نشي ملائکه دا وزر نیولې وي زنانه را دعوت کوي دلته راشي دي سړي له ګوري د محمد علیه السلام په دې کیفیت باندې روان دي نو دینو فیصله ورته ویلې وې ته واده ولې نه کوي زما وسه نشته وې د زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده او حسابدار ده او چې د زنانه ده وې څوک وې خدیجه وېغه به چرته زما سره واده کوي خو ډیره خدمت کړې دي وې زه کوي څوک راولېګا نو په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه صاحب خو پرېدا او د قشنه ابو طالب صاحب دا ورالل شنو کان ورته مہر کې مقرر کړ خدمت هغه ویلې نو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وحی رااله د خدیجه خلاله دومره خبره ورته وکړه والله لقد خشيت على نفسي دغه څلور توجيهات من کړي و یو په دې توجيه وی قسم په الله ز په ځمانه ویریدم ک جبريل به مال په حق شکل باندې راځي لکه کوم چې ما وریدو د شپږ سو وزر وي زړه به مټقبل شي دویم دا معنی وی قسم په الله ز په خپل ځمانه یریګم ک د ټولي دنیا رهبر او قائد او پیغمبر موجود کړه خو مال ګرانه تمامېږي ذمہواری و درې مناشنا توجيه ده چې اکثر محدثین ډیره ترجیح ور کوي وی قسم په الله ز په خپل ځمانه ویریدم که زه پیغمبر شم او تعالی دعوت درکم او تعالی په دې ځړ کې ابلیس وسوسه درواچوي او ته انکار وکړې نو ایسه به ګورته برباد شي خدیجه ډیره وکړه کزوا د محمد رسول الله ډیره کیسه تربیته وکي تسلی ورکړه او دا خبره مرته بیان کړي نو داغي په ځړ کې رب العالمین دا ایمان وردننه کې وی ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باندې مشرف شو اولنې زنانه داوا د دې وجنه اسلام کې زنانه ډیره غټي قرباني ورکړي دي زنانه له سړی په سپک نظر باندې ونګوري چې دا کمزوري مخلوق د زنانه د زنره ما اوله شهیده په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها وا د فرعون د خور اولنی شهیده چې ماشته چې د فرعون علیه لعنت خادمه موده قشند وکټي ورته ګمنځوله چې په موسی علیه السلام باندې کله ایمان راوړو هغه شهیده کړه یو درې بچی د غیر واغه سو کړی کې ورته ګرم کې پاغي کې ورته وسو خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو دا کمزوري مخلوق زنانه ډېر کمزوري دي کې اشاره ده دی چې د دین خدمت رب العالمین کوي همیشه ګوره په دې کمزوري مخلوق باندې کوي قران او سنت تاسو مطالعه کې همیشه دي متکبرینو انبیاء ولدا خبره کړې ده وستاسو خبره منګ نه منو لکه ولې نه مانی وستا په دې خوا کې چې ولړي 10 پیر خلک دي کمزوري خلک دي خور پړاک قسم په الله موږ شرمېږو په دې باندې چې موږ په مجلس کې ناسو عمار دم ناسي بلال دم ناسي صہیب دم ناسي او دا غریبانو موږ داخله کې
دا بنگړین لري او مالداني لري او دان لري او دا خدا د رب العالمین قانون دی چې څومره قوي دشمن په دې قوي کې ولې نه الله رب العزت په کمزوري مجاهدینو باندې لاندې کوي دا تاریخ بری باندې ګوره تاسو وګورئ هر وخت کې په هر دور کې دیغه پنځه شپږ ضعفا مجاهدین ولې په بل طرف باندې په زرهاو په صلهاو په لسوز ملکونه غو بل ما بین کې اتحادونه کړی دي لیکن چغې ته وېستي معلومات نه کې جوز بصره پېږي او دیغه خلک چې وګوري یا باغه بشرګان درو ورځې پناره چرته چې عمر مې را پیدا کی هغه په سوال زاري باندې را پیدا کی دا وجه دره چې داس موږ رب العالمین قانون دی چې د دین خدمت امیش په دې غریبانو باندې کوي په دې کمزور انسانانو باندې متکبرین ورته ول داخلي کې نو که داخلي کې دا بشر ډېر روس ترش خدیجه رضی الله عنها دا رسول الله بیبي وا دا رسول الله اکثر اولاد دینه شوی شواد ابراهیم نه چې هغه مارینه پیدا شو اول اولاد ابراهیم شو عبد الله دغه نور سه زینب رضی الله عنها وشوا به رقیه وشولا به فاطمه وشولا به ام کلثوم به طاهره او یدا قشن طیبه چې د دوړ نمونه د قاسم دي دوه وشول د مارینه به ورسه ابراهیم وش او جبريل عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله الله رب عزت په زنانه باندې سلام وایي چې استغفر الله رضی هغه چې خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله رب العالمین په سلام هیڅ نه درلګل لیکن په خدیجه الکبرى را لګل نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ډېر اکرام کودا چې کله ژوندې و رسول الله د دې په حیات کې بل زنانه مونږ کړه سره د دین چې زموږ پیغمبر ځوان الګ دي ځوان 15 کلن دي لیکن د خدیجه د فضیلت د وجه بل زنانه سره د نکاح نه کړه او کله چې دا وفاتم شو رسول الله به ډېر اکرام د دې خپلوان کول او عائشه به فرمایي زه به دومره غیرت کړم ما ورته ویل چې یا رسول الله چرته بل زنانه شته کړيشته لري امدقه خدیجه یا خدیجه او خدیجه او خدیجه ویغي مالوي چې انها كانت وكانت هغه خدای رقم کذب او رقم کذب او دا یو رسول الله په کور کې ناسو دی غلول علی حاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه आवाज ورو دی الله د مور غوندې کا دوی ورته وکړه د رسول الله ډېر اکرام کړي حجاج لاړي جبل نور غار هرا دغه سق غار دی دغه خدیجه الکبرى د رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیره به د خوراک او ساک مسله ور برابر ولا مجاهد زنانه اوچته زنانه قیمتي زنانه حاصل چې دا په ټولو زنانو کې بهترینه زنانه ده څوک عائشه به سره د څوک وې ده بنا بر هر تقدیر خدیجه په نکاح کړه کله چې خدیجه په نکاح کړه د دین ورستا د رسول الله د سفر ملګری د حضر ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اغله اسلام وړاندې کې ایسا هغه رسول الله باندې ایمان راوړ پس وړو کې ولنه مسلمان شو داش دا د رسول الله حمزه له تقریبا 3 کړه 2 کړه ته کشر دی او د سفر ملګری او د حضر ملګری او د هجرت ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ایز ما ملګرو ما سره چې څومره احسانونه چا کړی دي ما دغه بدله په دنیا کې ور پوره کړی دا یوازې ابو بکر په ما باندې دومره خرچوي احسانونه کړی دي چې زه حق نشم پوره کولای تر څو پورې رب العالمین د حق پوره نه کړي دا زموږ اساس دویم مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم نو ورستا سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه الله ته رضی دی د رسول الله قرآنی صحابي دی قرآن کې الله رب عزت فرمایي اس قال لصاحبه چې کله دې خپل صاحب لوي او هو فی الغار او بغار کې واغه یا فی الغار د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هجرت ملګری عائشه به فرمایي یو ورځ په پلار کور لراغه وې دومره د تندې د خوشاینه په لقیدو چې د سترګو نه وکړه واره ما دې ته پوښتنه کې ولی وې خبره نه لري ما نه وې محمد صلی الله علیه وسلم اراده د هجرت لري ما ورته ویلو چې ما ځان سره ملګری کوي مال وراثت زما ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان سره د هجرت ملګری کې په سفر باندې چې کله روانو د مکه تر مدینه پورې اتورزو کې دوه مزر لاندې کې روسي ان شاء الله روان د هجرت مسله مستقله نبی کریم علیه الصلاه والسلام بکته کاته او دا قران تلاوت کو ابو بکر رضی الله بکله یو خوا کاته کله بل خوا خلق به تعقیب ول چاته پښتنو کې چې لکه دغه سړی څوک د تاسو روان دی وی رجل يهديني السبيل دا د شو انسان چې مال الله راکې دومره سیاسي انسان هم د سیاسي بشریت هم لرو دشمن دا خبره معلومه کړه چې دی ابو بکر نه لار ورکدا او دغه سړی ورته کوي ابو بکر شه ورته ویل چې نه معنا اخرت لار معلومه ده محمد صلی الله علیه وسلم مالکي رجل يهديني السبيل بدر سړی دی عائشہ رضی الله عنها اورس هغه فرمایي وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسمان لم پورته کاته د استوري پړه قیدل ما ورته ویل یا رسول الله د شي انسان به چې دومره نیکي نکړي لکه د استوري وی مال وی چې آو ما وی څوک دی وی عمر وی ما ورته اسمه را پلار ورته وی ویلې د عمر رضی الله عنه چې د ټول مسلې را جمع کړي چې د ابوبکر دغه ویش په بسم نشه رسیدي ابوبکر دومره اوچت انسان اگر که په نفسي د عمر څخه خپل فضائل او د ابوبکر څخه خپل او د عثمان څخه خپل او د علي څخه خپل لیکن دل ویل شي
صفات امتیازي جدا جدا د امتیاز صفاتونه چې په یو تقدیر په بل او دا محمد صلی الله علیه وسلم وزیرو رسول الله فرمایي په اسمان کې می دوه وزیران دي جبرئیل او میکائیل الله نه می دوه وزیران دي ابوبکر او عمر رسول الله فرمایي وکله چې دا قبرونه سپړل کېږي انسانان تیر اوځي اول بزرګ زما ما په دخوا کې ابوبکر او صدیق می حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې په جنت کې جدا دروازې دي باب الذکر باب الصلاه باب الدعوه باب الجهاد باب الصدقه چې کوم عمل کړي دي باب الریان اقا دروازې والا په جنت کې چې لکه د جهاد والا په دلار راځي روشتيانو په دلار باندې راځي د صدقې والا په دلار باندې راځي کاظمین الغیظ والا په دلار باندې راځي د ذکر والا په دې باندې ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې دې چې انسان به چې د ټولې دروازې ورته आवाज کوي او وې زه امید ساتم چې هغه به ته یا ابو بکر رضی الله عنه په جنت ټولې دروازې आवाज کوي یو دروازه ورته आवाज کوي چې ابو بکر بدی خورا شه بل ورته چې بدی خورا شه بل ورته چې بدی خورا شه ځکه دا مسلمانانو دویم مشر دی دویم خلیفہ دی د محمد رسول الله په ځمانه د په منبر باندې ناس ته د قشم بدی مسلمانې ولاړو رسول الله ډیر ترغیبات د دې مشري ورکړي دي یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام و درې سو شپېته اخلاق د اسلام د مسلمانانو چې په دې کې چا په کوم باندې عمل وکړي رب العالمین می جنت لور داخلي د الله رحم له اشاره ده ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د دې بچي څه په من کې راځم شوی کوم نه راځم شوی رسول الله فرمایي وې د ادریس او شپته اخلاق دا ټول پتا کې موجود دي ابو بکر تمره اوچت انسان دومره قیمتي یو ورځ عمر رضی الله سره په مسله باندې بحث شو عمر سره به مخالفت وکړي چې باسو ابو بکر رضی الله په اعتبار زړه سره ډېر نرم انسانو د عمر شه خپل راغی ورته ویل چې زه پوینو شم او ما ته باندې غوسه وکړه خیر دې ما معاف کا عمر سره نه دې معاف کوم به ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم درې کړه ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم ابو بکر رضی الله عنه رسول الله خو راغی یا بل چې رسول الله خو خبر راوړ ته خبر نه وینا وې د ابو بکر او عمر مابین کې دا مسله راغو نه طلب د معافي وکړي لیکن عمر نه معاف کړي عمر رضی الله عنه رسول الله خو راغی نو رسول الله دومره غصه شو د ټول ملګرو لوي چې ایس ما ملګرو زما د یو ملګری د ابو بکر هغه اخر تاسو مال نه پرې دی څوک به یو طرف باندې فاصله وي څوک به بل طرف باندې فاصله وي هغه تعالی دا خبره کوي چې ما معاف کوته نه معاف کوي نو دومره غصه شو ابو بکر رضی الله عنه چې رسول الله باندې نظر پرې وته ورته ویل یا رسول الله په دې مخ کې خبره کې ظلم زما ته خو نه شو عمر ظلم نه وکړي تیرې زما ته خو نه شو خیر د غصه دومره مکوا لیکن رسول الله به نه قلاره دو دې ملګرو له دا خبره وکړي چې زما د یو ملګری دا هم خرطا شو مال پرې دی نه څوک په یو طرف باندې څوک په بل طرف باندې غصه کوي د دې ورځې را په دې خو به ابو بکر رضی الله عنه مقابله مخالفت چاونه کی علي بن مديني فرمایي وی چې کله رسول الله وفات شو داخله چې مرتد کېدل رب العالمین د ابو بکر په وجه باندې ایسه دروازه ور بند کړه د ارتداد او په اسلام کې پاتې شول او چې کله مسله د خلق القرآن مسله را الله رب عزت د احمد ابن حنبل په واسطه باندې ایسه داخله منع کړه د دومره اوچته حسینی اوچت انسان د عائشہ رضی الله عنها سره رسول الله نکاح په دې مناسبت باندې وکړ چې ابو بکر خوشاله شي د رسول الله شخرو ده حاصل چې ډیر اوچت انسان ان شاء الله د رسول الله د سیرت او تاریخ نور سره ابو بکر سره تاریخ باندې ډیر وګړه خبره کو د الله په فضل او کرم سره جمعو باندې چې ابو بکر کوم یو انسان دی ابو بکر رضی الله عنه باندې ایمان راوړو اسلام یې راوړو دین ورسره علي بن ابي طالب او چې د محمد رسول الله زومم دی د ترزوین دی کشر ماشوم د دعوت ورکه ورته ویلي چې ایمان په ما باندې راوړ ایسه ایمان ور باندې راوړ علي بن ابي طالب د رسول الله په تربيت کې څنګه تاریخ ولا لیکي وی ابو طالب صاحب چې په هغه وخت په باندې ډېر فقر راغی غربت راغی او رسول الله په دې وخت کې تجارتونه شروع کړي او مالدار شو خوشي وو بني مطلب دا خبر وکړه چې د ابو طالب دا زمانه موږ تقسیم کو طالب دی عقیل دی جعفر دی علي صاحب دی څوک به یو ځان سره والی څوک به بل ځان سره والی چې دا بوج په پلار باندې کم شي او تربیتونه دي ملګری وشي علي بن ابي طالب محمد رسول الله په تربیت کې الله ورکی تربیت کو دا د ناشنا سره دی اسمی کونه دا ابو تراب دا حسن رضی الله عنه د بچی حسین فاطمه زهرا رسول الله باندې کمن ورکړه ټول غزاګانو د حاضر شو سیوار تبوک نه تبوک پاتو په اسمانه په وړه ولا بیرته رسول الله خو به سیورغه هغه ورته یا علي ولی بیرته رااله وی یا رسول الله زغه زکه غوند نیم چې په کور کې پاتې کېږم ټول ملګری د څنګه په طرف باندې جوزه په دې کې پاتې کېږم دومره غیرتي ورته وی بل ته خو ما پاتې کړي انت مني تزمانه د شي لکه چې هارون د موسی عليه السلام نه دی او پاکستان غزاګانو کې د رسول الله جنډه بر د سره وا خیبر لچ کله لاړو د خیبر کې ظالم دشي ویلي
وېزه د شي الکه مې د شي ځوانه ما چې د خبر د جنکی په ما باندې فخر کې او د ملګری په ما باندې فخر کې او دا علي سي ورته ویلي وان الذي ثمتني امي هيدرا ساكي الصلاح كريه المنظري وقسم په الله زم هغه انسان چې مور په سوزنه کې تړلم د هيدري لقب مال را کړی دي اسد الله د الله زمره ودا کله چې ما دشمن له په بد نظر باندې کتري چې سملول مني پرې ته نه ایسه به دشمن او وجلو اسد الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام زما خوارج ورته عبدالرحمن ابن ملجم په نامه باندې سړی تیار کې ایسه ور باندې حمله وکړه دغه په وخت کې چې اختلافات را روسه ان شاء الله د مناقبو کې بیانېږي علي معاویه رضی الله باز ملګرو سره بیعتونه ونکړه څه مسله به کې پیدا شو بعض علما فرمایي ودا چې په خوب کې ولیدو رسول الله له جړل وی رسول الله له دا ویل الله رسول ته د دنیا له لاړو سره پرې خودم د فتنو نه د څه اختلافات ما په دې وخت کې پیدا شو وی راځه ما په سره روانه کې څو ورځې وروسته علي بن ابي طالب سره شهید شو د وفات شو د به ایمان راوړو او په غلامانو کې زید ابن حارثه دا د رسول الله غلامو د رسول الله محبوب او رسول الله ورته چې ویلو چې تاسو بچي زید ابن محمد عليه الصلاه والسلام متبنه ودا به د دې وجنه د کې کمی انسان مخکې ایمان راوړی دی چا یو خبره کړي چې بل خو لیکن خبره ده شدا چې په زنانو کې اولنې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مور خدیجه الکبرى په مشرانو کې چې ایمان راوړی هغه زموږ استاد دویم مشر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کشرانو کې چې ایمان راوړی دی هغه زموږ استاد مشر اسد الله علي بن ابي طالب په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړی دی هغه زموږ استاد مشر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما دوی په ایمان راوړو زید ابن حارثه دا د مور سره د ماماګانو خواله روانو مختصر غو حالات داري عربو کې دا عادتو چې هغه به خلک په زور باندې نور غلامان ته جوړول دای سوالم د مغربین کوي چې دین د اسلام کې څنګه تاسو غلامان جوړوي دا خو قسم د انسانيت خلاف کار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تحقیق لري چې غلامان په څو وخت پیدا شو غلام چاله ویل شي قصیدن نیک ابن قیم رحمه الله به دې اشاره کړی دا بلکې تصریح غلامان چې د رسول الله په وخت کې پیدا شو غلام هغه چاله ویل شي چې یو سړی د دشمن یو کس بندي کی غلام هغه ویل شي دا ولی دا په دی وجه باندې چې د رب العالمین بندگی ونه کړنه الله رب عزت فرمایي چې زما بندگی خو دې ونه کړه وځي د خپل بنده جوړم غلام جوړم دا بدر باندې خدمتونه کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قصیدونه نیکی فرمایي یو شعر ویلې دی وې کوم انسانان چې د رب العالمین بندگی نه کوي الله رب عزت د بندگانو په بندگی کې ورواچ اغه نه به متاثر شي و ایسا د او د اموره د بدمعشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته خوش کړه دنه غلام جوړ کې یو ځکه خرڅو بل ځکه ها تر دې پوری چې خدیجه کبرا راورشه د مکه له خدیجه رضی الله عنها دا واقصو د محمد رسول الله سره غینه وعده کړو ایسه رسول الله لور کې رسول الله سره نور مینه محبت او د الله درزه لپاره آزاد ډیره مینه وسره وا او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا پیغمبر شوی نه دی تقریبا د 13 کلو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کې وې تختو اختطاف کې پنځه کړه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت لا پاتې و او به پنځه کله ورسته اقا مسله د سوره احزاب رااله چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړ رب العالمین فرمایي چې وسه د طلاق کړه تو سره نکاح وکړ عربو کې دا عادت چې چا بر چا زوی له چې داس ما بچی به داګه کزه سي ګڼل لګ خپل بچی کزه میراث کې به ځان سره شریکو وسه اکثر انسانانو کې دا عادت دی بچی نه کېږي دیو چانه بچي وشو د بل چانه دا ظلم دی ناروا یو خو به ماشوم باندې ظلم دی دوی ماګه کې د پوی ظلم دی معنی د مور پېتی پاتې شي سره نور شو د ورکول کېږي او بل کې چیرته دغه د کور ولا اغیله شو د ورنه کې دا سبا سړی را لوي شو یا دا جلی راغټ شو نبی په کې د ستو فردي هغه حکم ماچ قران کې الله د نوم ذکر کړي زید دا د بختور نوم دی خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سړی چې د زید سیم نوم والی الله ورته درین دیش نه کې ور کوي دیرش قران کې دا ذکر دی حدیث کې ذکر دی د فقه کتابونو کې ذکر دی د نحو سر په ټولو کتابونو کې ذکر دی وجم دا مفسرین ذکر کوي وخاب خلق ویل زید ابن محمد علیه السلام خوش کړه دا سوره احزاب کې حکم راغی زید ابن حارثه نو الله دل تسلی خوشالي د پر ایس قران کې دنم کې خو زید رضی الله تعالی عنه ودا به رسول الله ورکه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا محبوب شو د خپل فلار وینځ ورکه ام ایمن برکه دا ورته نکاح کړه هغه ډیره وکړه زنانه وا د عبد الله سي وینځوي پنځه وکاند عبد الله نه پاتې د قشنې ودا وینځ رسول الله په میراث کې او څه شيونه غنم منو وغيرها یا توري به نبی کریم علیه السلام وفات کیږي ام ایمن له مسې ژوندۍ پاتې ده او رسول الله به د اسامه سره سره مینه ولرله د قشان د ام ایمن سره د زید سره د دې ټول سره محبت مینه لرله د غلامانو کې قربان ایمان راوړو د دین ورسته
به دا خبره چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې داخله غولي پویږي نه ابو بکر رضی الله عنه چې کله د رسول الله نه دعوت واخصونه یې څنګه دعوت شروع کی یو چاله ورغه ځکه ابو بکر دا معلومه کړ چې رب العالمین له یو کیسه نعمت راکړي چې دا قران دی د دې غوړي نعمت نشتا كنا نعبد الحجر والشجره موږ د کانو د بوټو بندگی کوله فانزل الله فينا كتابا الله رب العزت په موږ کې کتاب نازل کړي قران وارسل الله فينا رسولا الله په موږ کې رسول الله ولګو وانزل ما هو کتاب مبین قران وسره نازل کړي ابو بکر ویل چې دې وس دعوت پکار دی یو سره خبره کوي د بل سره خبره کوي د بل سره اولنې خبره د عثمان صاحب سره وکړه چې لکه دا محمد راغلی دی عليه السلام ایمان پیراوړو د قیمتي سره د دنیا کامیابی پکې د آخرت اس عثمان ابن عفان ایمان راوړ عثمان ابن عفان د رسول الله زم دی ذن نورین ورته ویل شي د نشه صحابي دومره حیاناک سره دی یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې نشو د اپکی مبارکه غړولې وي توجه لک پاتې شو ابو بکر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس عمر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس علي صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس خو چې کله عثمان ابن عفان راغی نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ځان برابر کړ عائشہ رضی الله عنها ډیره وکړه کزوا ورته وی یا رسول الله دا څنګه ابو بکر شراغ په ماغه کیفیت عمر شراغ په ماغه کیفیت علي شراغ په ماغه کیفیت رضی الله عنهما او دا شراغ د شي ورته وی یا عائشه زول حیات اق انسان نه ونکم چې ملائکه حیا کوي عثمان ابن عفان نه ملائکه حیا کوله جامع القرآن دا دومره قیمتي انسان دی الله ورته جنت زیره په دنیا کې ورکي د تبوک په غزا کې تقریبا 900 وکانه او 200 اسونه او 2 لک دینار یا درهم د مجاهدونو باندې خرچه کړ دا چې په خله دیږي چې دومره چنده سړې په وغزا کې ورکی چې 900 وکانه 200 اسونه او په لکونه درهم اشرفي دینارونه دا ورته ورکی دی ورکوي دا به ولګوي اوچت انسان قیمتي انسان نبی اورز یو صدر شي دشماله پر سر باندې راچولیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې یو عظیمه فتنه کې بدا شهید کیږي یو صحابي فرمایي وځه په سلام چې دا بچو کې منډه مې په شواله خود بالکل دا صدر او دشمال باندې د مخ دومره پټ کړو چې اخر مې دا سر د شلان د خونه وروکاته چې ګورم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خوارج په خپل کور کې معاشره کې ورته وی ویل په کلا باندې سر اوچت کې وی اي خلکو اقا سړی وجل کېږي چې هغه شادي شوی جنې کړي ما په جاهلیت کې زنانه دا کړو په اسلام کې نه دا کړی دویم دا معنی چې هغه مرتد شي زه مرتد نه یم دریم چې سړی قتل کې ما قتل نه کړي د چا کور لور واوړي دا کارونه خو مانه دي کړي وی ای صدر قران تلاوت کو خوارج پر عطا وشول او د قران تلاوت کو چې گزارې په ول کې اول څاڅ کې لګونه په د قایت باندې ورغه فشک فیکهم الله عثمان ابن عفان الله ول زبر انتقام عالم هغه کمیشن اوس د روس پاجایبګر کړي او هغه قران د یمن پاجایبګر کړي موزیم شورته ویل شي هغه کړي دا شهید څه کم سره پاسه 12 کاله د خلافت مسله د نو ورسره لوی مسلې پیدا شوې به دنا زبیر ابن عوام یو بل صحابي او هغه ایمان راوړ چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ترور زوی به سعد بن ابي وقاص په ایمان راوړ سعد بن ابي وقاص خپل نوم سعد دی ابن مالک د دې نشه صحابي دی اولنې هغه انسان دی چې په اسلام کې د رسول الله څوکیدار و دا پس ګرځي د مجاهد غشه په اسلام کې دی وشته د ولس کلو په عمر باندې چې د ایمان راوړی دی په خپل دا فرمایي وېزه د ولس کلو په عمر باندې او چې ما په رسول الله باندې ایمان راوړو دریم قسم چې مؤمن شي شپکسي شورا کې دا سړیو مستجاب الدعوات سړیو رسول الله ویل چې دغه دعاګانې غواړي ملګرو به دعاګانې غوښتي یو غزا کې پیغمبر علیه السلام ورته سړی انتخاب کې دغه سړی اوله په دې ځمانه ګونډه ورته ما ته چې کم ځای به ورته کې عقزه وشتو رسول الله ورته ویل فداک ابي و امي ارمي اسعد سعد از ما مور پلار سره قربان مجلس کې مناسو غیر اختیاري به رسول الله وکیل اړ چا ورته ولی سړی سعد وی قسم په الله چې رب رسول الله مرده شي کلمات ویلې دي چې د خوشالۍ نه مې رسول الله وکیږي و مال محمد صلی الله علیه وسلم د شي ویلې چې ارمي یا سعد فداک ابي و امي از ما مور پلار سره قربان دومره اوچت خلق ودا په دنیا کې ورته رب العالمین د جنت زیری ورکړي و د پاریس او درون د دې چې مجاهدونو قهرمانو قومندانو دا دوه وکړو په عمر کې وفات شوی عقیق په علاقه کې چې په اغیزه کې د مدینه منورې نه تقریبا لس میل وړاندې خپل بنگلې جوړ کړو په هغه کې دا پروتو چې ایسه مرګ باندې راغی د دنه ورسره طلحه ابن عبید الله ایمان راوړو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض رسول الله تعالی ان شاء الله قبول ورکړي و امدش دا سخه د روانه و د احد په ډګر کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره تکالیف راغله چې سخت مقابله د ځان ورواچ لاس مبارک شل شو رسول الله ویلي ومن هغه انسان چې هغه د شيخوخ غني چې د زمکه په سر باندې زيو ژوندې شهید وګورم هغه طلحه ابن عبید الله دی
رسول الله ورته د ژوند په وخت کې د شهید لقب ورکړی دی کله چې دا وفات شو باز علماء دا خبره ذکر کړي 10 لک درهم او 6 لک دینار ته پاتې شو دا چې په خله دیږي 10 لک درهم 6 لک دینار سیر علم النبلا کې دا راځي وکله چې وفات شو تقریبا 312 ستر ته پاتې شي تمره اوچت قیمت یو تمره اوچت صحابه مالدار صحابه د په ایمان راوړو د دې ایمان ورسره زید بن ارقم ور باندې ایمان راوړو خباب بن الارد دور باندې ایمان راوړو عبد الله بن مسعود په ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پڼي بالغ ته مسواک دا به څنګه د رسول الله د شکل سره بالکل مشابه وو چې په کوم کیفیت رسول الله ناسو درس او تدریس له منځ بالله عبد الله بن مسعود په هغه کیفیت عمر رضی الله عنه ویلي وکونه فند شي وړو کې غوندي دی خو لیکن د علم نه سم ډک دی رسول الله ورته ویلي وې زب تاسو له هغه شی غوړه کوم چې کوم ابن مسعود تاسو له غوړه کړی دی امام ابو داود الافغانی فرمایي و د ابن مسعود مثال د صحابه په دې مابین کې د شې لکه ابراهيم عليه السلام چې نبی په مابین کې د به ایمان راوړو د نورسه بلال ابن رباح د به ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دي د لکه توجه کوي اخره مسلم دار بلال رضی الله عنه چې بلال بن رباح د حبشو د رسول الله خادم د رسول الله مؤذن د نکلو تاریخ ولا نه کې معلوم نه دی لیکن په دې کې ایمان او د ایمان د وجه رب العالمین په دې دنیا کې رسول وسلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وایي چې کله جنت ته لاړ زمانه مخکې به بلال صاحب روانو د خادم په صفات داغه د پڼو دا کشار مې اوریدو یو ورځ ورنه پښتنه وکړه ورته ویل شي بلال کوم عمل تکای وی یا رسول الله زما خو بل عمل نشته مگر کله چې زه او دسو کوم به دا عمر منځ کوم چې کوم الله لیکل دي 2 رکعات 3 رکعات شپږ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا کله چې اذان وکم د اذان د اقامت په مابین کې صرف 2 رکعات منځ وکم دا چونکی مؤذن دی جمعه نیمه غنټه مخکې راتلو رب العالمین د دې عمل د وجه جنت د رسول الله نه مخکې بوتلو اې دې به دا مطلب نه چې دا رسول الله نه مخکې بهتر دی معنا د خادم په صفات کم سړی چې جمعه سره تعلق لري ان شاء الله کله په دې باندې خبرو کو یو سل 15 کسان دي چې رب العالمین او شیونه دي چې د عرش سوري لاندې کې نه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحم لاندې یو پکې حق انسان د جزلې د جمعه سره ترلې شوی دی د نیمه غنټه راته چې مخکې څوک دا الله وختي جنت ته داخلي دا اختلافي مسله نه وي چې سړی په مکروه وخت کې د 12 بجو وخت کې د نور راخطو پر وته وخت کې جمعه ته داخل چې تحیت المسجد وضو کولې شي نشي کولې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې نشي کولې درې روایت دراوړي دي او په بل طرف باندې جمهور علما یو روایت راوړي او دا خبره کې چې دا کولې شي صلاه توبه او فلان په هغه باندې قیاس کړي دي نو بلال رضی الله عنه قیمتي انسان د زید ابن حارثه او د بلال رضی الله مبارک درجه اگر کدا غلامان ول نه و لیکن رسول الله بده د جګړو امیران مقرر ول ابو بکر او عمر به ورته معاونین ټاکل یو خودي کې اشاره ده دیلا چې امتیاز او بالاتری دا ګوره په نسبونو نه ده دا په عمل ده بلال ابن رباح دا د څه سړی دی چې عمل کړی د تحیت المسجد تحیت المسجد او تحیت الوضو رب العالمین مخکې جنت لا بوتلو دویم دې کې اشاره ده دیلا چې د مؤمن یو معمولو غندي عمل ولې نه دا ګوره رب العالمین په نسبت ډیر اوچت دی حدیث مستدرک د حاکم کې راځي رسول الله فرمایي وې د ستاسو د یو مؤمن چې د ظریف اندازه باندې عمل وکي رب العالمین دغه عمل تربیت کوي دومره غټ کې لکه څنګه چې د احد غر غټ دی لکه پتا شو کې دی یو اس بچي چې هغه تاسو د اس یا د اس په بچي تاسو تربیت کوي خط طریقه باندې رالو ان شاء الله سم د عمل دومره تربیت کوي او بل دې کې اشاره ده چې اي خلکو ایمان او عمل صالح ایمان سمانا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد به رسول الله چې کوم خبره موږ لراوړي د پاغي باندې یقین او رسول الله باندې اعتماد عمل صالح سمانا کوم عمل چې د قران او سنت سره برابرۍ کته ذکر کوي کته مونږ کوي که روزنه سي که دعوت کوي که صدقه ده که جهاد ده که خوب ده که جامه که غم که وادي که تجارت که وادي که هر مسله خو چې په هر خبره باندې د دې شوی چې قال الله قال رسول ته عمل صالح والي الله رب عزت بس عمل چته دي کی اشاره ده نو بلال رضی الله دا مسله وکړه چې هغه ایمان پیراوړو چا یو کال وسه چا دوه کال چا درې کال ذهن له پیدا سوال راځي چې د مکی مشرکان ول پر دعوت باندې خبرې دلنه جواب دا چې الته نه کان خلک نورم وو به تور مثال زید بن عمرو بن نوفل قص ابن ساعده وعبد الله ورقه بن نوفل دیم د سیاست دلته چې دا بس دعات خلک خپل دعوتونه بکې سلويخت پورې خبره ورسېدله دغه وجدا علماء ذکر کړی چې دعوت پورې فرق دی بعضي انسانان چې دغه د شي لکه موږ تاسو نه چې په دې کې د قران درسونه کو ګرځره منځونه کو څوک مل سنوي ولی بعضي د شي انسانان دي زمونږ اوسه مسلمانان رونه چې په غره کې د ګټ لاندې د نوځي د نن دشمن نه پریدي ځکه زمونږ دغه د ایمان مابه کې فرق دی
زمونږ او دغه دعوت ما بین کې فرق دی زمونږ او دغه عمل ما بین کې فرق دی زمونږ عمل په دې مرتبه کې دی چې ګرځو دغه عمل په حق مرتبه کې دی نو د دې وجنه د رسول الله دعوت تیزو او د دې خلکو عملونه چې هغه زید ابن عمرو ابن نفیل او د بلبل دوی په عمل کې لږ سستو په معنا کچا به مخالفت وکي بس کیسه کې نه و دې څه پورې دا خبر را ورسېدله نو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام 3 کاله پورې دا مسله وا دا دعوت خد 3 کالو کې اخري خبره دې ملګرو کوم عمل کو سلوختم کال کې مبعوث شو 3 کال کې دا پټ دعوت کړي 3 کارونه کړي دي یو دا منځونه کول هغه وخت کې 2 منځونه فرض و د سار او ماخصن نور نفلونه و حدیث مسعود احمد کې رسول الله فرمایي وکتا سو وغواړي چې الله لور نږدې شي او الله رب عزت تاسو دا غوونه او ارزه د خپل حکم برابر استعمال کې نوافل کوي کافر لګوري هغه موږ تاسو د عمل ورسته کوي ځکه موږ تاسو کله عمل کوو نو زمونږ په تایید کې رب العالمین دې کدا کافر به موږ باندې برید کوي نو الله زمونږ په تایید کې ودرېږي د پلان به موږ نه شټینګې دي خو موږ کله په یو نقشه باندې عمل نه ورسته کې کله په بل نقشه لګا کرکټ ته پلاني مقابله ده او دا ډرامي راوتی دی او دا شوینه راوتی دی دا موبایل راويستي ځوانان په دې باندې مصروف شي د عمل نه خالی شي نو موږ چې کله د عمل نه خالی شي الله به موږ څه کوي کافر شي به موږ باندې کله برید وکي نو موږ به دومره امکانات هم نه لرو چې دا مقابله وکړو دومره طاقت یې به موږ ماتي وخورو نو منځونه کول په دې باندې الله سره تعلق برابرېږي تهجد کولې و د سر مزنه اوس موږ دکې هغه به دکېدل نه هغه به ذکرونه کول موږ د رب العالمین بندگی کټ کوو او خپل خوب ور باندې راوچتو هغه به دا کار کوو خواهش به کټ کې د الله بندگی به راوړان دکړه موږ د خلکو د رضا پر شګور هغه د خلکو د رضا پروا نه کوله احمد ابن حرب فرمایي به ما د خلکو رضا پر خو د الله سمای په عبادت کې خون پیدا کی ما ویسه چې کله وارث عائشه رضی الله عنها خطر ولګو و مال او نصيحت وکا و د خلکو رضا پرې د الله رضا والا و داس مره پر کافره امام شافعي رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او نظر النعیم کې دا خبره نقل دا ورزن ناس غایه لا تدرک دا د خلکو خوشحالي د چې فرمایي چې وردانه چلاند کېدلې دویم کار تشکیه النفوس شروع کړه دروغ موایا حسد مکوا کینی مکوا غیبت مکوا گناهونه مکوا بلکې تقوا وکړه د الله محبت خپل کا دا وکاو دا کم چې د کول دی هغه وکړه کم چې د نه کول دی هغه پرې خو او دریم دعوت ال القرآن شروع کې نو موږ د رسول الله په سیرت کې اولنی څلور کسان دغه ایمان تغین ورسه به سلوي کسانو پورې دا خبره ذکر کړه نو د 3 کالو پورې د رسول الله په سری دعوت کې دا مسله ورسېده ان شاء الله روانه چهارشنبه پورز باندې څلورم کال د رسول الله د نبوت شروع کیږي به او باقي کې هغه خبره کو چې کم کارونه تر لسم کال پورې وشوله سری دعوت پاتې جهري دعوت به شروع شو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابع نصیب کړي دوه مهم اعلان دادي سبا ان شاء الله 2 بجونه زموږ په مدرسه تعلیم القرآن او سنت نارجباغ کې د شیخ صاحب احمد شاه د ترجمه افتتاح او زموږ وړه دوره د هغه اختتامي پروګرام دی درش 15 درش څلوي پورې کسان زموږ ان شاء الله غد وړي دورې نه پاريږي 2 بجو پروګرام شروع کیږي د دوره تفسیر افتتاح او د دوره حدیث یعنی د مشکات هدايه بیزاوی جلانه دغه اختتامي پروګرام دی نو د رب العالمین در زاره پر خپل مګي برخه ور ټول ملګرو سره دا خبره شریکه کو چې سبا د خیر په دې مجلس کې موږ سره شریک شي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کړي ان شاء الله دې بارے تفصیلی خبرو کو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير